ولسمشر غني امریکا ته ځي خو پاکستان ولې وارخطا ده؟ سلام ستړي مشئ. ټاکل شوي نږدې راتلونکي کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني امریکا ته په یو رسمي سفر ولاړ شي. که څه هم د دغه سفر نیټه و اجنډا لا نه ده روښانه شوې، خو دا چې وخت حساس دی دغه سفر خورا مهم دی. خو امریکا ته د ولسمشر غني د سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي، زه دوی ته نیکمرغه او ښه سفر غواړم. په اجازه راکړئ چې دا مخکې تر مخکې ووایم، که د دې سفر هدف د تور لګولو د یوې نوې لوبې پیلول وي او پاکستان په افغانستان کې د ټولو ناروغیو او د سولې په پروسه کې د نه پرمختګ مسؤل ګڼل کیږي، ګټه به ونه کړي. د پایل حال کې وویل، که د افغانستان د سولې پروسه خرابېږي پاکستان یې باید مسؤل ونه بلل شي. ده وویل، دا ګډ مسؤلیت دی او هیڅوک باید ورته نور پام ونه کړي چې که حالات خرابېدل نو پاکستان پرې ملامت کړي. موږ مسؤلیت په غاړه نه اخلو. پاکستان په افغانستان کې د سولې په پروسه کې رښتینی او مخلص دی. قریشي زیاته کړه، موږ په کافي اندازه تورن شوي یو. په هر حال په دې کې شک نشته چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې پوره لاس لري او د ولسمشر غني د سفر په لړ کې به امریکا کې د پاکستان په اړه خبره خامخا کیږي. خو پاکستان دلته هغه د غله په ګیره خاص د کیسه تکرار کړه. لا سفر او څه نه وویل شوي، بیا یې دا ډول څه وویل. خو یوه نکته دا چې د قریشي دا خبرې د دوی ویښتیا ښیي. د ولسمشر غني د سفر په اړه معلومات لري، د سفر اجنډا یې هم ښایي ورته معلومه وي او له مخکې چې کوم خطر دوی ته پېښېدی شي ورته متوجه دي. په هر حال نه به کتل شي چې افغان چارواکي څنګه روانه لوبه خپلې خواته ووی شي او آیا دغه کار کوی شي او که نه. دا هغه څه دي چې نږدې راتلونکی به یې ځواب کړي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا ستاسو شو پړ ته راځم چې بخښنه درسپارم. الله پامان.